جانانا رس جانانو اورست چتندا سبب نوی چیدنونا رس جانانا دغه ځای ورته جارو کومه داسې لکه هنداره په قرآن کې مې هېڅ سمنې اخ ولاړ هغه دي دغه دی دا د اوس زمانې خانان شو د اوس زمانې خلک شول ګرده یا خوشبختانه یا متاسفانه سم دی خان صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام حاجب الله وی درته وایم ته ورته وګوره دغه زما شوبت سره کم ستا په رقم بله دغه ولې دا اوس نه ده پاکه دا نه ده چې جارو مې کړله څنګه جارو داسې ولې اوس دلته ماته بدني ځوانان راځي هغه فعاله ځوانان ماته راځي دا ښه به وایي چې د اخترۍ صاحب شوبت سره کم کړله ده دا اوس ستا څه حال دی ته سترګې ته سترګې تور ته ګوره خو خان صاحب تور ته ګوره حاجب الله وی چې ته ورته وګوره اوس دغه څه تا باید سوټ تور ته چیش پاتې کړه چیز دا د زور دغه دي دا ته وګوره دا څه دا خو ته چې د بازار سره چې پنجه والا سړي ته جیب په جیب کې راوړې وې خو دا زما ګناه ده دفتر کې ګرځم دغه لړلې ښه دی چې پاکستانی دی په قرآن دفتر کې ګرده په شنو لړلې وایي څه درته وایم ستا سره ولاکه نه وچه خوړه کېږي نه لنده دا اوس د اوس زمانې خانان جیبونه د بل په پیسو ډک کړل سیاست به پر غریبانو کوي نارې مه وه نارې مه وه اوس به څوک راشي قرار ګاډی مه نارې نه وه هر دروازې کړه پیسو ته د زور وځمه خدای دې خیر کړي زه په خدای وم دغه اوس په دغه فکر کې وم دغه سوچ فکر دې د ځانه سره وم ولاسه خپلې شوبې ته ځه ورته مشران خبرې کوي ته بیا بابی څه مه راوړې ملک صاحب څنګه وم بیخي ښه یم ستا قربان شم دا اوس په دغه فکر کې وم چې مال دا زموږ په کلي کې دغه یو بدني ځوان دی د خیر سره تور ټوکرو معیوبه دی او دغه ستا د پښې غم نیولی و بدني نه مدني مدني نه ښه یم بدني نو ما دغه پښه به دې نه کې د سمه کړم د خیر سره نو شوف چې ته رالې به خاص پر نامه رالې لکه دغه وایي خوارکۍ لږ چې بیا دا کې ملک صاحب ولا زه هم راغلم تا ته خو معلومه ده چې دا 2 کاله کېږي چې پوهنتونه څخه فارغه شوی یم ناکه فارغه شوی ته خو ما ته راغلی چې ما فارغه کړې وای ملک صاحب ستا دا پوهنتون چېرې دی پوهنتون نه در شویم خو زما سره به یو صلاح کوې که نه کوې درته وایم نو خو ملک صاحب زه راغلی یم ور دا 2 کاله کېږي چې زه د پوهنتونه څخه فارغه شوی یم اسنادونه مې په لاس کې دي په یوه شعبه د یوې شعبې سره وځم په بله نه وځم 3 وارې مې امتحان ورکړی دی کامیابه شوی یم خو بیا هم کار نه دی راته پیدا شوی دا د واسطې کار دی نو نن راغلم سړی د ملک صاحب سره به یو صلاح وکړي که یو کار مار در پیدا ته باید پروش کال لا ته ما ته راغلی وای ستا ولې ستا زه یم فقط چې یو دومره کاغذ درکړم ما زه ورسره نامې زه خپل کار دی کوه تا وبالا کوم کېږي ستا مخه څوک راګرځوي خدای دې خیر درکړي خدای دې تا ته خیر درکړي چې پر وخت رالې که بیا ته بس موږ پوره کوي نو زه څه وخت راشم بره ته به داسې وکړې د خیر سره سبا د خیر سره دغه زموږ مشران ټول راځي د خیر سره موږ هلته بیا ځان ته یو غونډه لرو په هغه کې به د خیر سره ستا یادمري وکړو او بیا به د خیر ستا به د خلکو ته معرفي کړم بیا به ګلان اقتصاد لږه درګه به اوس کار وسنه بس خدای دې خیر درکړي نو زه هم درڅخه ځم ملک صاحب ښه ورسه بیا دا زه ناظر ته وایم چې هغه بیا ځم درته هله خدای په امان خدای دې مل سره ګوره خبره واوره دغه مې درته ویله مال هغسې سبا د خیر راځې درته دا زموږ په دفتر کې نه کې پټاټې کمې دي مال که یو پارسل پټاټې درسره راوړي وایم نه کې دا چای هم درسره راوړه شنې چای زما بیخي خوښې دي بس شنې چای ځه لا دې بس ځه څنګه ته ویلې راغلی وم ما یو کار ما کې را پیدا
اول سبا د خیر راشه موږ غونډه نیولې ده خدای په امان عجبه ساده خلک یاست د خدای په قرآن چې اول د ده جیب ته کار ونه کړي که دسته کار وکړي دا عجبه ځوانان دي دا اتلس کاله کېږي ځوانان ته داسې کېږي کېږي هېڅ سر نه خلاصوي خو خدای بله ملک صاحب دلیا یې څوک دی پیسې نه لري خود ته دې یم چارې بلاوي وعلیکم سلام وعلیکم سلام چل ملک صاحب څنګه یې؟ ښه یم شکر دی خیر کې دغه دې دلته درته رالم د یو مکتب په اړه مې یو خبره در سره شریکوله ښه دغه دې زما پلار چې خدای وکړ دا زموږ خپل مکتب دی ته څه شکې چې زموږ مابین سره راغلی بنا دې ووایه زما پلار چې خدای وبخښي هغه چې مړ کېدی د سکندر په حالت کې دغه یوه غوښتنه درلودله ستا څخه ویل ملک صاحب ته به ورسې چې زموږ په دا کلي کې یو مکتب را جوړ څونه ښه سړی و بدني پاکو غوره کوي ګوره هغه وخت یې په زما همزولی و په دا ټوله کلي کې به زما د داسې چا بچلي و مردکي نه ګټلې موږ ټولو زورورو دغه وخت زموږ انډیوالان دي خدای دې دې وبخښي سمه ده د خیره سره زه به خپل کوشش وکړم د خیره سره زه به قرار داسې وکړم د معارف د ریاست سره هم خبره وکړم والي صاحب هم راغلي د هغه سره هم خبره وکړم د خیر سره انشاءالله تعالی تاسو ته به زه مکتب جوړ کړم په کم وخت ستا د پلار زما انډیوال و ستا د پلار دا د زړه ارمان زه پوره کوم بس پر دواړو سترګو ملک صاحب بلا نو زه در سره ځم هلته کارونه ډېر لرم سمه بیا زه ناظر ته وایم د خیره بس بیا به ته دغه وکړې ښه سید په مخه دې ښه ته ګوره ملک صاحب بد کار دی چې ته دغسې ځې دغه مې درته ویله ما ویل دلته زموږ په شعبه کې لږ پیاز کم دي که د یو پارسل پیاز راوړي ډېر به خوشحاله شم بس بېغمه اوسه ملک صاحب پیاز ما کار ډېر کوي نجمرۍ 2 او استا تاسو څه ته نامیز وي څومره ښه و احمد څه ته نامیز وي همدا یوه یې بچله پیاز مې راته راوړل ستا یې د مور چې دي اوس یو زرنج بس هلته نظر دوه چې یو زرنج په لاس ژر بس چا درته ویله ځوانه مکتب څنګه ته جوړ کړي زر وارې پیسې پر مکتب راوړلې دي په قرآن کې عجبه ساده خلک دي په قرآن دا ملک صاحب خدای پاک دی السلام علیکم بخیر بخیر مزه په خپله څوک چې په کار دي خان صاحب څومره درنه کې کړي کوم تا ویلي وای خان صاحب دی ته و داسې هر سړي ته خو نو ما مور شی درته وایم ای خبره واوره د میټینګ اخته دي که میټینګ دا د شادۍ میټینګ داسې دلته راسه درته وایم زه د لې یم سلام علیکم وعلیکم السلام خیر خان صاحب شکر دی دا اوس مې دغه فکر د ځانه سره کوي سړی دا زموږ په کلي وطن کې دغسې ځوانان دي فعاله ځوانان هغه فعاله ځوانان دي دغه د 12 فارغه سوي دي دغه 18 عمر فارغه سوي دي د سره 55 ته رسېدلي دي خران بیا هم بېکاره ګرځي په دغه چوک کې ناست هم داسې طبیعت مې خراب دی اوس مې کس سره په سر درد دی امر خدمت کوه رښتیا ملک صاحب لکه څنګه چې ته وایې چې زه څه غلط وایم چې زه وایم خپل د زړه خبره دې راته وکړه کاکا خان صاحب زما د زړه خبره دا ده خوشکه مه کوه خان صاحب موږ د کلي یو څو فعاله ځوانان یو ځای تللي وو خپلې شهادتنامې مو راسره وړې وې چې موږ په یوه اداره کې کار ترلاسه کړو آفرین نو هغو موږ ته یو کورمه په لاس راکړې ده دا به تاسو د کلي په ملک باندې امضا کړي ښه نو اوس مې هغه راوړې ده خان صاحب که چېرې دا کار وشي دا ځوانان به ټوله په کار شي سمه ده زه د دا ټولو ځوانانو په خدمت کې یم دي خواران هم ګوره دي شپه و ورځ پر ځان باندې یوه کړې ده څو کاله یې دغه مکتب ویلی دي دا دې تر دغه ځایه ځان را رسولی دي نو زما دې ملا شاته سي چې زه در سره د دا ځوانانو خدمت نه کوم په دواړو سترګو د خیر سره که داسې وکړه دا کاغذان یې بلې پرېږده قرار ولاړ شه بیا به د خیره ناظر تا ته زنګ ووایي بیا دې زه راغواړم د خیر استس کار به در وکړم کور دې ودان دا مو ما خدمت خو نو دا دی نو تا ته خو در معلومېږي چې زموږ په لږ کاتکو دا د پسه د کوټې د شوروا نه شروع کوي که دې چېرې د 400 څخه یو کوټۍ راته راوړي نو ډېر به خوشحاله حتما خان صاحب یو نه 2 کوټې یا دوه مه راوړه د خیره زه خو نو سبا د خیره ځم میلې ته ځم دالې ته ځم زما مېلمانه اوس شوبې ته راځي د هغو دپاره به ما داسې کې یو من غوښې د پسه دا راوړلې
خان صاحب ورته د هغه دپاره راغلي چې د بېکارۍ تا ته راغلي ته وایه من غوښه راوړه نیم من به درته راوړم بس کار وچلوه بس سیدي بیا کور دې ودان د خدای په امان کور دې ستا ودان شي چېرې ته ویله څنګه څه راته وایي انا چې شي ته ومنل چې شي ته ومنل خان صاحب سبا د خیر ګل میټینګ ته وړي هلته بیا خبرې ښایسته شوټینګ به ولرئ د غرمې دې ته ویل په ژوند ولا کار کوي کې ځوانانو د دا خلکو په غوړه شبه مخه ته ورځي دا چې دلته خبرې ته کوي چاته بیا ورځي هېڅ کیسه په قرآن کې لري تاسو ولې دا رقم تا دې بلا وایي ته ودغه خلکو ته ما ولې ورخطا باسې چې دې اوس ما دغه پروژه رابندوي خو ګورې تا د بر ستا صفت شروع کوئ نو څه رقم صفت دي تا دا شی مه راوړه هغه مه راوړه دغه مه راوړه اوس نو دا رقم ته کېږي نو خلک خو دې بیا خطا نو ایستلي روانه دي وې چې ما ته معاش راکړه خلک خو دې خطا ایستلي دي شهمن راته وایي. خو دې لرم ته ولې دا ځوانان خطا باسې دا ته به څه جواب وایي ته ورته وګوره نه که دلته ځوانان ما ته راځي دی وایي ورته وایي خطا باسي وایي ملک صاحب ته خطا باسي ملا صاحب زه په خدای ته ګوره زه غلط ته وایم نو د پر کم نور ځوانان یم خلکو ته وعدې ورکړي د خدای په قرآن کې اصلاح وکړي خلک مه خطا باز دا ځوانان مه خطا باز دی سړی وي ولې ملک صاحب داسې شمونه کوي ما بیا څه کړي چې ولې ملک صاحب ستا دا ټول کارونه زه تعقیبوم ته څه کوې دغه دې ورته وګوره ملا صاحب لا زما پر خوا دې زما ټوله کارونه تعقیبوي تو چې دا فیسبوک دی چې تعقیبوي دغسې ویني ستا کارونه زه وینم د مکتب د کلینیک د سړک ټولې پیسې دې وړلې نو شجاع په دې چې ته نه مړېږې ګوره د کلینیک پیسې راووتلې دا کلینیک جوړو خلک خطا یې سره اخته پاتې کلینیک مې کې جوړ غاړې په شا کې دې کوټیانې جوړ کړې په شا کې غټې منګجې لري اوس دا دې لږ خبره و خبره منصفه یې د زه مکتب پیسې دې راوړې خپله دې وخوړلې موټران دې برانې وړلې نو خدای وبېرېږه دا ولس تا ته سترګې پر لار دي چې ملک صاحب یو کار اچولی کلونه کېږي تا هېڅ کار نه ورته وکړي ګر پیسې په خپله خورې او په خپله یې زغلی نه د بل حق ته معلومېږي برا چې ولې کړه د بل حق دې زغلی خورې اور وعلیکم دا خو دې انا راولم ملا صاحب په خیر یې شادي در ولې په خیر راغلې سلام علیکم وعطا ما نظر ته کړي و د پاور هغه دغه مې هلته ایښي دي پیاز د کوټې مخ داس نیم څوک یې یوسي ملک صاحب ما هغه غوښې راوړلې هلته په یخچال کې اکشیا د چایو ونیسي څنګه به په سره ور کې ولاړې ملک صاحب ته خو زموږ د کلي مشر ښه تاسې هم شکولي یاست او شکولیا نه یو دا مو یو کومک سره وکړي د ملک صاحب سره ولې په کلي کې د یو بل چا سره نه کوي دا کومک مسکینان نشته یتیمان نشته کونډیانې نشته ولې د هغو سره کومک نه کوي د دې لوی خېټې سره کومک کوي نو خو دا موږ ته ما ته ویلي وو زه کار در پیدا کړم ګوره ملکه ډېر خلک د خطا ایستل دا فعاله ځوانان دي باید تا کار ورته پیدا کړی وای تا د دې ګراکو ته اړولی یې هر شی ځینې زغلی او تاسو شکر دي ځوانان یاست دا خپل دماغ په کار واچوئ آینده به سمه کوي مخ ته وګورئ د داسې خلکو په کول مه کوئ د داسې چې هر کار کوي رښتیا ملک صاحب ملا صاحب لکه څنګه چې تا وویل ملک صاحب د ټولو خلکو څه پیسې اخیستې دي یا یې د چا څه پیازو پټاټې راغوښتې دي په چا یې غوښې راغوښتې دي په چا یې شنې چای راغوښتې دي دا ټول دفتر دی زموږ په شان چلوي نو ملک صاحب ته اوس موږ ته کار نه پیدا کړی دا څه وایي د ملا صاحب زمزمه مې په شروع کړله په قرآن چې دغه سیار یو مشر سره راګیر کړي خپله ګوره ملک صاحب په تلو کې زه یوه خبره درته کوم چې د نن څخه وروسته نه ته زموږ خان یې نه زموږ د کلي ملک موږ ټوله ځوانان ټوله فعاله ځوانان راولاړېږو خپل د منځه یو ځوان ټاکو چې هغه موږ ته دې ولس ته دې وطن ته دې راتلونکي ته کار وکړي ملک صاحب په خدای په امان ملا صاحب زه خبر درته کوم دا خپل پټاټې ورته وړم چې راځي چې خپل پیاز وویل خپل پیاز وکړه رشوتي کوزې
رشوت کې که مزې نه وای اوس پې جوړې بنګلې نه وای د دفتر مخ ته ولاړ یمه یوه میاشت په انتظار یمه په رشوت کې که مزې نه وای رشوت کې مزه نه وای رشوت کې مزه نه وای کوم رشوت ما اخذ دي بلاد واحده کې دې راښکاره کړي زمین کمال خان صاحب هغه یو پارسل پټاټي مې ګدام ته یوړی دی شکر دې صبر دې دغه د یو زرچ پیاز مې یوړلی هغه نیم من چای چې راوړی هغه مې ګدام ته یوړی دی ولې ژاړې داسې هغه بېرته راځه یوړلی شیرین یعنی څه بل شرابي زمان شیرین کمپیوټر والا پته نوی سړک غازی مارکیټ شیرین پی سی او د نورو معلوماتو لپاره په دغه ټلیفوني شمیرې اړیکه ونیسئ 0 3 شیرین